سلامونه دوستانو، به د الماني ژبې یو څو مهم لغتونه زده کړو. اخر کې یو لغت دغه به تاسو په کمنټونو کې وایي چې همدغسې انشاءالله تاسو به الماني ژبه ډېر زر زده سي. یو وایو نا ته وایو ناین، بیا وایو هو ته وایو یا. مثلا بل لغت ده سوک ته وایو ویا. بل وایو چیرته ته وایو وو. او بل وایو کله ته وایو ون. او بل وایو ولې ته وایو واغوم. دوستانو بل ماته ده څنګه ته په الماني ژبه کې څه وایي؟ کمنټونه کې ولیکئ، ګورو چې د چا زده ده، څوک صحیح لیکي. ستاسو نه به انشاءالله نور دوستان هم زده کړه وکړي. او دغه یوه لاره ده، اسانه لاره ده چې ستاسو او زموږ انشاءالله د الماني ژبه په کم وخت کې ډېره زده شي.